سلامونه او ښې چارې خوږو لیدونکو، ستاسو د روغتیا په هیله د ځانګړو ادبي مرکو لړۍ دوام لري. په ترڅ کې نن د چمن د سیمې ویاړ تکړه شاعر او کیسه لیکونکی حاجي رحمت الله رحمت صاحب جونګړې ته راغلي. د نوموړي سره به ادبي خواله لرو او د دې ترڅنګ د ناول پر کتابونو، د کیسه لیکوالۍ پر کتابونو او د ژوند په اړه به ورسره بېلابېلې خبرې لرو. نو حاجي رحمت صاحب خدای مو راوله. مهرباني سمیع الله غفران صاحب، لومړی تاسو ته ښه راغلاست او سلامونه. وروسته ټولو اورېدونکو او کتونکو ته د زړه له کومې سلامونه، مینه او درناوی. په تېره بیا زموږ د ټولې سیمې ادبي حوزې ته سلامونه او درناوی. کور ودان چې راغلاست. حاجي رحمت صاحب، لومړی که تاسو لیدونکو او اورېدونکو ته خپل ځان په بشپړ ډول ور وپېژنئ، که څه هم دې ستا د نامه او ستا د کار سره ډېره پورې ولد دی. مننه. نوم مې حاجي رحمت الله او کلمې نوم رحمت. د 1940 چې پر پیژندپاڼه مې لیکل شوي دي، د چمن څخه پر څو میله باندې زموږ پلارنی ټاټوبه دي چې هلته همدا کرښه یا پوله تېره شوې ده. دلته چې په سیمه کې د پښتانه د درانه ټبرونه اوسېږي، په هغه کې زیات لوی ټبرونه چې دي اڅکزي او نورزي قومونه دي. نو زه د پخټه نورزي او ماماګان مې اڅکزي، او دلته چې په سیمه کې میشت نور خیلونه چې میشت شوي دي لکه کاکړ، الکوزی، بارکزی، بابړ، او په ټول کې چې ووایو د دې درانه ولس یو وګړی یم. حاجي صاحب، لومړی مو لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ دغه سفر مو کله را پیل کړی دی؟ غفران صاحب مننه. د لومړی شاعري په اړه به دا درته ووایم چې زه کله په ښه او بد پوه سوی یم. د علامه عبدالعلي اخندزاده شعر به وي، وایي چې په نه څه خوشحالېږي هغه زه یم، چې په نه څه خفه کېږي هغه زه یم. بس دا شاعرانه طبیعت را سره و. کله لیکل کوه، کله یو انځور وباسه، پر د یو بشت د یو دیوال نقشه جوړوه، کله یو ادبي ټوټه لیکه. بس که دا به ښه وه که بد وه، زه په دې بوخت وم. دا د چې په لږ په ښو په بد پوه سوی یم، او دغه شاعرانه طبیعت مې و چې د ژوند د پیښو څخه به ژر متاثره کېدم. هغه درد به مې د دردېدلو پیښو ژر مې محسوسوه. نو دا مې په یاد نه دي، خو بس چې په ښو بد پوه سوی یم دغه وخت څخه دا شاعرانه احساس. ځینې خلک وایي چې د انسان 15 حواس دي او شپږم حس یې بیده دی. ځینې وایي چې د چا شپږم حس ژوندی وي، هغه یا لیکوال سي یا شاعر سي یا بل داسې یو تخلیقکار سي چې هغه اختراعات وکړي په ټولنه کې. نو زموږ لکه چې هغه شپږم حس هغه پر شاعري او پر لیکوالي تللی وي. رحمت صاحب، لومړی مو شاعري پیل کړه که لیکوالي؟ ځکه تاسو لیکوالي هم کړې ده، ستاسو کتابونه لیکلي، کتابونو ته راګرځو، پر هغه هم سره غږېږو. لومړی تاسو شاعري پیل کړه که لیکوالي؟ په بخښن سره دا توپیر مې هم نه په یادېږي، ځکه چې ما شاعري او نثر دواړه یو ځای سره کول. په کاپیانو کې ما وخت کې دلته زموږ دا شاعري ټولنه چې په هغه په سر کې پښتو ادبي ټولنه چمن په 1919 14 ډسمبر د ماپښین پر 2:30 بجې د چونګۍ په حال کې لومړۍ رسمي غونډه یې وکړه. نو د هغې سره زه راملګري سوی یم تر دا ننه پورې چې اوس یې صدارت او مسؤلیت پر غاړه لرم. تر دې دمخه مې هم کله به د کاپي یا کتابچې پر یوه مخ شعر لیکي او پر بل مخ به مې یو کوچني ادبي ټوټه لیکل. نو بس دا به مې ګډ وډ سره لیکل. نو بیا چې په وروسته کې ما دا محسوسه کړه چې زموږ ټولنه ته په نثر کې کار کم شوی دی، نو بیا لیکوالي ته ترجیح ډېره شوه. او د لیکوالۍ لومړنی کتاب کوم کتاب او کله د چاپ څخه راوتلی دی؟ د لیکوالۍ لومړنی کتاب چې کوم یو وار خو د هغه د مخه باید غفران صاحب یادونه کوم تاسو او اورېدونکو ته. زموږ یو ملګري و، هغه ماته وویل چې که چیرې چون زما زده کړې په دیني او عصري دواړو کې غیر رسمي ډول شوي دي، په هغه کې فقه، عقاید، فارسیات،
نحو، صرف او حدیث مبارکه او تفسیر دا سوي دي. نو په هغه کې بیا ما ملګري وویل چې که چیرې ته د حج یا د لمانځه پر دې موضوع باندې ته یو شی ولیکې او بیا دا ریکارډینګ وشي. بیا ما دا ولیکل، بیا مې یو عالم سره هم د دې مشوره وکړه او ډېر خوښ کړي. بیا د هغه ریکارډینګ وشي، نو هغه سړی په سوو په کوټه کې ریکارډینګ کوي، بیا خلکو ته تقسیموي. دغه وخت د میموري راشاني او نو دا حالت ناچاپ دي د دواړه برخې، چې یو د لمانځه ده، یو د حج سفر هدایت. بل چې کوم دي زما چې لومړی چاپ سوی اثر دي هغه د 14 لنډو کیسو ټولګه ده د رحمت علي په نوم، چې په 2004 کال کې چاپ شو. درنو لیدونکو او ګران اورېدونکو، دغه تکړه لیکوال تر دا مهاله پورې 5 د لیکوالۍ کتابونه چاپ شوي دي، چې په هغه کې یو د لنډو کیسو کتاب او همداراز 5 د ناول کتابونه دي. زه بیا له تاسو سره ګډ کړم. دغه د نوموړي د رحمت ډالۍ د لنډو کیسو کتاب دی او په دغه کتاب کې شاوخوا 14 لنډې کیسې، ډېرې ګټورې کیسې شته. او د دې ترڅنګ د نوموړي د ناول کتاب آیا محبت په خپل مطلب ته ورسیږي په دغه نامه دغه کتاب چاپ شوی دی. او دغه کتاب شاوخوا 5 ټوکه دي، 5 کتابونه دي. اجر احمد صاحب، ناول یعنې څه؟ ناول د کلمې له رویه ناول ویل کېږي، چې د لاتیني ژبې یو کلمه ده، چې یو ډېر تعجباوره کیسه یو لیکوال د خپل ذهن څخه تخلیق کړي. د دې ناول مفهوم دغه ته ویل کېږي. او لنډه کیسه لیکوالي او ناول توپیر سره لري؟ لیکوالي خو نو دې ته وایي چې څوک لیکي په هنري انداز باندې کې. بیا لنډه کیسه دې ته وایي چې هغه کې تقریبا په یو 15-20 منټه کې خلاصېږي او هغه د دې میدان لنډ وي، هغه کرکټران سره لږ وي. نو د دې پیل او منځنۍ برخه او آخري برخه دا داسې وي چې هغه وروسته دا چې وشي کرکټرانې محدود وي او په پای کې ټولنې ته یا ویونکي ته یو پیغام او تفریح ولري. چې ناول بیا دا دی چې مکمل یو کتاب، هغه که د 100 صفحې څه واخد 200 صفحې 600 صفحې 500 1200 دومره دا ټول یو داستان وي. په دې کې نو ډېرې لوبغاړي، ډېر کرکټران، ډېرې پیښې راځایږي. خو د لنډې کیسې چې په اردو کې افسانه ورته وایي، په انګریزي کې شورت سټوري ورته وایي، د هغې میدان محدود یا لنډ وي، په هغه کې ډېر شیان نه ځایږي. نو دا یې توپیر دی. تاسو د انګلیسي خبره وکړله، د پښتو ترڅنګ په نورو ژبو خبرې کولی شئ؟ ډېره مننه تاسو اورېدونکو ته مننه. د خدای په فضل باندې دا زما هغه شوق مینه وه د په خپلې پښتو مورنۍ ژبې ترڅنګ په دري فارسي باندې به کجا میری منځنه باشي خوبی جان جورس ورسره اردو، انګلیش او عربي روانه ویلای سما چې کیف حالک یعنی استعال څه انت بالخير ومعي الان سميع الغفران جالس معي في هذا المحل في هذا البيت. نو دا چې اوس سميع الغفران ساز ما سره په دې ځای کې د عربي یعنی په روانه کې دري فارسي اردو په انګلیش کې گزاره عربي روانه او تاجیکی او انډین که څوک وایي زه ټرانسلیټ کوی شم. ډېره زیاته مننه اجر احمد صاحب، که څه هم په عربي باندې زه نه پوهېږم خو ستا مننه به په انګلیسي او په دري کې وکړم. تھینک یو ویری مچ. او د دې ترڅنګ بسیار تشکر شم. اجر احمد صاحب، ګڼې پوښتنې پاتې دي. تاسو یو جایزه هم ترلاسه کړې ده. د دې ترڅنګ د چمن پر ادبي حوزه هم سره غږېږو، خو له دې څخه وړاندې لیدونکي او اورېدونکي په تمه دي څه خواږه در څخه اورو. نه مې څوک راضي په کار ډېر، نه مې څوک راضي په کار ډېر، نه مې څوک وي انتظار ډېر، چې زړه راڅخه وړي هغه نه راځي پر لار ډېر، چې زړه راڅخه وړي هغه نه راځي پر لار ډېر. دلته ډېر په فیصلو کې، دلته ډېر په فیصلو کې شي مظلوم و ګناهګار ډېر، او د زورواکو په دوران کې، د زورواکو په دوران کې وی ظلمونه بې شمار ډېر، او د رحمت بیده نصیبه، د رحمت بیده نصیبه
ولې نه شولې بیدار ډېر ښه اجر احمد صاحب، زما د معلومات اړوند ستاسو شاعري زیاته ده. ستاسو لیکوالي کتابونه چاپ شوي دي خو د شاعري کتاب او ټولګه نه ده چاپ شوی، ولې وجه څه ده؟ محترم غفران صاحب قدرمنه، داسې و چې په تیر کې تاسو ته هم علم دی، معلومات دي، زموږ ادیبانو لیکوالانو ته هم علم دي چې زموږ ژبه لکه څنګه چې موږ خاوند یې نن ځپلی دي، نو ژبه مو هم داسې ځپلې ده. زموږ په ژبه کې شاعري ته کار شوی دی او په نثر کې کار نه دی شوی. زه دا نه معنا چې زه به ځان، زه د دې ټولنې یو وګړی یم، زه د دې یو فرد یم، د دې غم زما غم د دې غم. زما په دې ضلع ولسوالۍ کې چې 4 تحصیله د لوړې څخه واخله بیا تر باډره واحد ناول نګار زه یم. نثر نګار نور شته، اجول محمد صاحب شته، ډاکټر رفیقي صاحب په تحقیق کو په نثر کې ډېر کار کړی دی او په شاعري کې کړی دی. خو ناول نګار په دې ټوله ضلع کې بیا زما معلوماتو کې تر پوله واوړې په بولک او سوالي ماته بل ناول نګار نه دی معلوم. البته په شین ضلع کې شته، په دې ضلع کې نثر، نو ځکه هغه نثر ته چې کار نه و شوی او بیا په ناول کې هغه موضوع پیښه داسې وه چې ما به زموږ تعلیم یافته ځوانان ته کله کله ویل د کالج د یونیورسټي چې دوی به د انګریزي څخه ژباړل شوي یا د نورو ژبو ژباړل شوي داسې ناولونه کتل چې په هغه کې به یو هغه کرکټر ناکام شو، بیا به نو دی پر تړه ناست و، پروت و، نو به شراب څښل، نشو ته به مخه که. نو ده ته ما وویل چې ته دا خو زموږ د دود و کلچر سره برابر نه دي، زموږ له عقیدې سره، او بیا ته داسې زموږ د دود او کلچر د پښتو ژبې داسې ناولونه. نو هغه راته وویل چې ته ماته ووایه ته خپل په دې سیمه کې ناول لرې. نو زه بېله جواب کړم، نو ځکه شاعري ته کار شوی دی، نثر ته او بیا په نثر کې د ناول برخه ته کار کم شوی دی. اجر احمد صاحب ډېره زیاته مننه. تاسو ته د پښتو اکیډمي له لوري یوه جایزه هم درکړل شوې ده ستاسو د ستاینې لپاره، او د دې ترڅنګ ستاسو لیکوالي او ستاسو شاعري ستایل د دې په بدل کې تاسو ته جایزه درکړل شوه. دغه جایزه په کوم کال کې درکړل شوه؟ مننه. دغه ایوارډ چې زما استاد ترڅنګ دی د پښتو اکیډمي کوټ لخوا چې دا سید خیر محمد عارف صاحب یې صدارت کوي، د دوی او د دوی د ټولو اراکینو پر ودانۍ مننه. هغوی د ټولې جنوبي پښتونخوا یا د دې ایالت یا د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو لیکوالانو ته پر تقریبا پر ضلع باندې ایوارډونه یې شو، چا چې ادب ته، چا چې د ژبې ته خدمات کړي وو. نو په هغه کې د دغه ژبې د دغه خدماتو په برابر زما نوم هم په دهلیز کې راوړی وو. او دا په روان کال د مورنۍ ژبو په نړیواله ورځ چې 20 فروری ده، یعنی 2020 کال 21 فروری پښتو اکیډمي کوټ لخوا ماته د ادب په خدمت په برابر راکول شو. خوږو لیدونکو، زه به دغه جایزه له تاسو سره شریکه کړم. دا خو بیخي غټه ده. اجر احمد صاحب فکر نه کوم چې ټوله به شریکه سي، خو زه به یوازې دغه یو برخه له تاسو سره شریکه کړم. دغه جایزه، دغه درنه جایزه د پښتو اکیډمي کوټ له لوري و مشهور ناول او کیسه لیکوال او د ترڅنګ تکړه شاعر حاجي رحمت الله رحمت صاحب ته ورکړل شوې ده، د ستاینه کړې ده. حاجي رحمت صاحب تاسو کتابونه هم زیات لیکلي دي او لیکوالي مو زیاته کړې ده. لیکوالۍ ته کوم وخت ورکوئ؟ تاسو خو ډېر بوخت هم یاست، څه وخت یې لیکئ؟ مننه. داسې ولا دا اوس خو نو بیخي وخت هغه سوشل میډیا خاصه دي چې هغه موږ زه دلته د په دې ایالت یعنې ضلع ولسوالۍ کې د یو تنظیم د سوداګرو مرستیال معاون رئیس هم یم. ملګرو دوی غوره کړی. دلته ستونزې ډېرې دي، زموږ د ولس ځپلی دي د کلونو. نو کله مو علمي غونډو ته هم ځم، کله بس چې د دې در مابین کله ماپښین، کله سهار، کله ماخوستن، کله او تر ډېره زیات دا سوشل میډیا په دې چې د ورځې پیښه شوې پر موږ تاثیر کړی. ماښام په هغه باندې موږ پیغام لیکو چې کوم ولس ته دا وایي. په دغه دوران کې چې کله یې د لمانځه ته ځو، د لمانځه د مخه زیات وخت، اکثره وخت چې وخت پیدا کړم یوازې کمره ده، په هغه کې زما کتابونه او زما کمپیوټر او دغه شیان د دغه ژبو تر څنګ ملګرو ته دې معلوم وي. یو ټوکه به هم کې یو سړی و پر لمانځه باندې و ناست و، دا د اتحیت په شکل نور صفت کاوي
ویل چې دغه سړی ډېر ښه سړی دی. نو وایي دی داسې بې اختیاره یې وویله ول په خدای چې روژه مې لا هم ده. دوی ویله چې دی ډېر ښه لمونځګزاره دی. نو په دغه ځینو شیانو سره مو د کمپیوټر ژبه مې هم د مجبوریت له مخه زده کړی دی چې په هغه کې انسټالیشن او هغه ځینې پروګرامونه راچول او ځینې ایستل. نو په دغه وخت کې چې کله زه فارغت پیدا کړم نو هغه وخت کې بیا هغه ملکه د لیکلو وي نو هغه وخت کې څه ناڅه شی ولیکم. زه به د یو توري ملګرو ادیبانو شاعرانو ته ستاسو په اجازت باندې وړاندې هم کوم. کله کله څوک وایي چې زما د شعر شاپیري نه ده راغلی، ځینې وایي ملکه نه ده راغلی. نو هغه ملکه د زما په نظر ملکه یو کیفیت ته وایي چې انسان یو سړی چې په انګریزي کې یو موډ ورته ویلی شو چې هغه انسان په یو کیفیت کې نو دا کیفیت یا د لیکلو وي یا د خوشحالي وي یا د خوابدي وي. نو په موږ لیکوالانو شاعرانو کې ځینې د خوابدي په حال کې لیکي، ځینې د خوشحالي په حال کې لیکي، ځینې په نارمل یعنی په عام حالت کې لیکي. نو زه په خپله هم داسې په عام حالات کې چې وخت پیدا شي نو ځینې شیان ولیکم. اوس راځو اجر احمد صاحب د چمن ادبي حوزې ته. خو دغه څخه وړاندې څه خواږه درڅخه اورو نو بیا به راسو د چمن ادبي حوزې ته. لیدونکي او اورېدونکي په تمه دي. کور ودان مخکې یو څلوریزه د هغه وروسته تاسو او اورېدونکو ته دې ډالۍ وي د حالاتو سره سم. زموږ په ټولنه کې خو پوهه کمه ده. نو وجه دا ده چې د پوهې سنګار نه وي، چې د پوهې سنګار نه وي خود به امن او کار نه وي، خود به امن او کار نه وي. د رحمت سر به تل مات وي چې په مخ کې هوښیار نه وي، چې په مخ کې هوښیار نه وي. او بل شعر دی ستا ولس ته یې کرلي دي غمونه، ستا ولس ته یې کرلي دي غمونه، هره ورځ ورته یږدي نوي دامونه. چې له یوې بلا څخه خلاص سي بله راسي، چې له یوې بلا څخه خلاص سي بله راسي، هره ورځ یوه سادګي ورته ګناه سي. دا څو بیل بیتونه دي. چا په سپین او چا په تور مخ دي وژلي، چا یې هر څه پر وطن دي ورلوټلي، چا له شا څخه پر شا باندې ویشتلي، چا له شا څخه پر شا باندې ویشتلي، چا په نوم د ښې دوستۍ دي ښه وژلي. او پښتون ته یې ورکړې نن سزا ده. دوه بیت دي. او پښتون ته یې ورکړې نن سزا ده، د پښتون له کوره تللې نن رڼا ده، د رحمت خبره هسې نن ګناه ده، چا ویل چې نن خوشحاله پښتونخوا ده. اجر احمد صاحب تاسو په چمن کې د پښتو ادبي ټولنې مسؤل یاست. دغه ټولنه لومړی کله تاسیس وله، په کوم کال کې؟ زه به ستاسو اورېدونکو ته لږ روښانتیا ورکړم. د 1915 کال کې چې په چمن کې لومړی سیمینار شوی دی، دا د ډاکټر صاحب عبدالرؤف رفیقي، شفیق الله مازوریار، مرحوم حاجي اختر محمد میرانی پکښې، نعمت الله درانی چې زموږ د پښتو ادبي ټولنې چمن صدر او ځینې نور. دغه سیمینار لومړی ځل دا وخت لا رسمي پښتو ادبي ټولنه نه وي. دغه سیمینار چې وشي د چونګي په چونګي یا بلدیه کې یعنې ښاروالي کې، بیا ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب د هغه سیمینار مقالې راغونډې کړي چې د کوژک ستوري په نامه دا کتاب ورڅخه راغونډ شي. او دا د ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب د ده د راغونډ شو او یا د چاپ شوو کتابو څخه فکر کوم چې لومړی کتاب هم دا وي. او دا لومړی په هغه وخت کمپیوټر نه په کمپوز په قلم شوی دی. نو بیا وروسته زموږ د یو ملګري په 1999 کې په نومه میاشت کې زموږ د یو ملګري محمد نبي خادم پر دکان زموږ ځینې ادیبان ملګري چې په هغه کې انجینیر محمد نبي امید صاحب، ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، شفیق الله مازوریار صاحب، رفیق افغان صاحب چې دا د حاجي وکیل مصدق زوی و، زموږ سره د قبایلي مشر و، خو زموږ سره ادبي خدمات و. نو هغه بیا دلته ناسته کوله. لومړۍ غونډه تقریبا هم دلته شوې ده، که د ځینو نومان ملا صمد بیوه صاحب هم وي، ملا صمد بیوه صاحب هم وي. نو دغه کسان د په کامر سړک باندې د محمد نبي خادم صاحب دوکان دی. هغه وخت کې اوس نشته. محمد نبي خادم صاحب زموږ د پښتو ادبي ټولنې د مؤسسینو غړو شو. او په دې کې بیا وروسته صدیق الله خوشحال هم وي.
دغه یوه غونډه وشي بیا بله غونډه وشي بیا بله غونډه تقریبا د ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب په صدارت کې وشي او د دوی هم په کامرس روډ کې په دغه کې د پښتو ادبي ټولنې تاسیس وشي. دا وي کال 1919 د نوې میاشتې 28 یعنې د سپتمبر 28 نیټه د دغه څه پس په 14 دسمبر د همدغه کال 1919 لومړۍ غونډه د پښتو ادبي ټولنې چمن رسمي غونډه پیلیږي. نو دغه غونډه چې دا د بلدیې په تالار کې وشي یا په حال کې وشي د چونګۍ چې دلته ورته وایي منسپل کارپوریشن په دغه ځای کې وشي او د دغه غونډې د دې لومړۍ غونډې تلاوت محمد ظاهر عبدالي صاحب وکړي چې دا وخت کندهار ته تللی دي او صدیق الله خوشحال د دې غونډې ویندوی وي او د دې غونډې صدارت نصیر احمد باچا خان چې زموږ تر اوسه ملګری دي او زموږ د دې پښتو ادبي ټولنې د 2015 کال په ټاکنو کې زه صدر او دی چیرمن او ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب سرپرست اعلی ریاض رحمالدین یمانی جنرال سیکرټري او انجینر مولوي امید صاحب د دې اوسنۍ پښتو ادبي ټولنې مرسیال صدر دا ډول زموږ سره د غاولي کابینې یو بل غړی سلطان محمد قدردان صاحب او همدغه د دغه ورځې چې 1919 14 دسمبر دغه رسمي مشاعره او غونډه شوې ده. زه ورسره ملګری یم او په رسمن دغه ورځې په وجود کې راغلی ده پښتو ادبي ټولنه دا نو لومړۍ رسمي ټولنه ده. حاجي احمد صاحب ډېره زیاته مننه. د مرکې په وروستیو شوبو کې څه پیغام لرئ ځوانانو ته؟ غفران صاحب مننه. پیغام خو ډېر خلکو ورکړی دي. الله دې وکړي چې زموږ ځوانان په خپله د خپل ځانه څه پیغام واخلي. خو بیا هم موږ ډېر ځپلي یو. ویل کېږي چې 45 میلیونه پښتانه دي او ټول 15 دي. په هغه کې 60 میلیونه په کشمیر، فراه، غور، بایغوس کې خپله ژبه پرېښې ده کشمیر کې، په انډیا په ځینو ځایو کې. نو نن لکه موږ چې څنګه ځپلي یو نو زموږ ژبه هم داسې ځپلې ده. نن زموږ د ژبې هغه کتاب څوک نه اخلي. نن په بازار کې د نسوارو دکان څخه خلک نسوار اخلي او پښتو ژبې کتاب نه اخلي. نو موږ د ځوانانو څخه، د مشرانو څخه، د علماو څخه دا غواړو چې دغه ژبه، دغه کتاب در واخلي، دا ژبه زده کړئ. زموږ د مفکرینو، زموږ د پوهانو نن خبرې واوري او له هغه څخه خپل ژوند جوړ کړي. زه اکثره وخت په سیمینارو کې دا وایم چې ادب د ادب لپاره یوازې د زموږ ادیبان نه کاروي. ادب باید د ژوند لپاره شي. که چیرې ادب د ژوند لپاره شي، زموږ واده به په 50,000 روپۍ شي او ماښام به یې خسر کور ته ورولي، یو کټ به بستره، یو المارۍ به شي. زموږ په لارو کې به جمپونه نه وي، زموږ منشیات به ختم شي. نو دا ټول ځوانان کولی شي او ځوانان خپلو پلرو ته په احترام ویلی شي چې پلاره دغه لور خور به ما ته په ډېره اساني ورکو او کور ته به یې ورولو. دا مشکل به د منځه وړي. زموږ د ټولنې ډېرې پیسې نن موږ ډرو نشو جوړولی. نو چې ډرو نشو جوړولی، نن ځوان باید پوه شي. دوی وایي چې خاوند بیده شي مال دغله شي. نو باید موږ ولسونه او ځوانان دا راویښ شي. ځوانان استعداد لري. نن موږ په دغه 10 لکه آبادي ښار کې 2 کسه د کمپوز لپاره نه لرو. تاسو زه مننه کوم چې تاسو خپل وخت باسئ. نږدې دا 5-6 مرکه ده چې ادیبانو څه وخت اخلي، ټلیفون ورکوي، ورځي. دا ستاسو یقینا دا بیا ډېر خلک ګوري. نو دا ستاسو زیار دی. زه د دې زیار هم مننه کوم او د خپل ټول ولس څخه، د عالم څخه، د ډاکټر څخه، د هرې پیشې سره چې څوک دی یو نن چې زما پښتو په دې ښار کې ولې خلک نه کمپوزوي؟ د پښتو پر کتاب خلک پیسې نه ورکوي، ګراک نه لري. چې خپل خاوند یې ګراک نه دی نو بې بل څو رانشي. نو نن چې زما ځوان څه شي کوي؟ غونډۍ ته موږ سکوټه ځغلی. زما ځوان ون ویډینګ کوي. زما ځوان پر چوکو باندې هسې ناست دی، هېڅ لاسته راوړنه. حتی چې د دې خپلې ژبې زده کړی یم 2 توري نشي ویلی. حاجي رحمت صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او ځانګړي ادبي مرکې ته حاضر سواست، وخت مو راکړ. له وخت راکولو څخه مو ډېره زیاته مننه. کور ودان ډېره مننه. په آخر کې به زه پر مایک
د پښتو ادبي ټولنې د وضعیت پاڼه یا هغه چې خپل غړي ته په وضعیت پاڼه ورکوله دا هغه پاڼه وه او دا پر دې په دلته د ملګري غړي کوم چاته غړیتوب ورکول کېدي د هغه انځور لګېدی نو پښتو ادبي ټولنه ټول ادیبان دې ژوندي وي کور یې ودان دا زموږ د سر سترګې دي خو په شرط دی چې صحیح استعمال شي. درنو لیدونکو دا و د سیمې ویاړ تکړه شاعر او همداراز مشهور لیکوال چې تر دا مهاله پر 15 کتابونه چاپ سوي دي د لنډو کیسو کتابونه د ناول کتابونه همداراز شاعري هم ګڼه ده ګڼ شمېر شعرونه هم لري د ځانګړو ادبي مرکو دغه ځانګړې لړۍ دوام لري په ترڅ کې به یې ګڼ شمېر شاعران لیکوالان او ادبپوهان راسره میلمانه وي. خوښ اوسئ.